بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، نن در سره د یو زلمی شاعر پیژنګلو کوم. نو هغه زلمی شاعر دی اجاز رحیم اجاز، او نور به د خپل ځان باره کې چې کوم دی نو اجاز رحیم اجاز په خپله څه ووایي او خپله پیژنګلو به در سره په خپله وکړي. د ټول ناول سرجي ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو. زما نوم خو اجاز رحیم اجاز دی، د بټخیلي یو وړوکی غوندکې کلي د میزارې اوسېدونکی یم. دا مهال په ملکڼ پوهنتون نه په بي ایس جرنالیزم ماس کمیونیکیشن پورټ سمسټر کې سبق وایم. ښه، دا راته ووایه چې ایز ا سټوډنټ ستاسو څه صورتحال دی؟ لکه مطلب اکیډمیکس دې څنګه دي؟ سرجي که زه ووایم چې زه ښه یم، نو مطلب دا هغه خپل صفت کې راځي. ښه، حقیقت راته ووایه نو. خو حقیقت دغه دی چې ښه یم. ښه، لکه څه پوزیشن دې راځي په کلاس کې؟ سرجي اوس فلحال چې کم دی، فلحال خو په کلاس کې چې کم دی په پوزیشن کې یم. ښه، لکه مطلب ټاپر یې؟ مخکې یو سټوډنټ و، خو هغه اوس بل ډپارټمنټ ته اوښتی دی، نو اوس زه یم. ښه، تا ته موقع میلاو شوې ده. ښه، دا راته ووایه چې چونکې وخت مختصري زموږ سره، نو لکه مطلب دا دی چې موږ د کار خبرې وکړو، د کار سوالونه وکړو. دا راته ووایه چې دا شاعري چې تا شروع کوله د دې خاص محرک څه و؟ سرجي زه به درته دا ووایم چې زه اوس کله محسوس وم چې زه شعر لیکم او مخکې وخت زه رایاد کړم، نو ماته ډېر عجیبه فیل کېږي، ځکه چې ما چېرته دا کوشش نه و کړی چې یا دې زه شاعر شم یا دې زه شعر ولیکم. خو هغه پوهان وایي چې شاعري چې کوم ده د قدرت ته طرفه یو تحفه وي، خو په دې خبره مې پوخ یقین شو چې دا د قدرت ته طرفه یو تحفه ده. او دا شاعري د کله نه کوئ؟ دا د 2012 نه. ښه، د 2012 نه. ښه، کافي وخت وشو. بلکل سر. او زده کړه پکې لا کوو. لکه زده کړه پکې. دا راته ووایه چې یاره تاسو دا شاعري چې کوم ده 2012 او دا 2020 دی، اته کاله وشو تقریبا، نو په دې کې تا ځان کې څه تبدیلي محسوس کړه؟ سرجي څه میچورټي محسوسه چې د وخت سره سره راځي؟ دا شاعري چې ما کله شروع کړه په دې کې یو دا ده چې د خپل قام سره چې کوم د سره ستا مینه پیدا شي ډېره زیاته. ښه، لکه د قام سره هغه د نزدېکت هغه مینه چې کوم دی به ستا ډېره پیدا شي چې شاعري یو سړی کوي او شعر لیکي. او بل دا یوه خبره ده که نه، چې کله شعر لیکې نو ته به ځان لکېږي، د ځان سره به خبرې کوې، د ځان سره به سوچ کوې. دا هم ډېره ښه خبره ده چې مطلب ستا تھنکینګ چې کوم دی نو هغه پروسس کېږي، هغه چې کوم دی ډیولپ کېږي. نو دغه شی تا محسوس کړی دی لکه د وخت سره سره، مطلب دا ده چې تھنکینګ او فیلینګز او دا ایکسپریشن دا چې کوم دی نو میچور کېږي، دې ته یو دغه میلاویږي که نه، یو دا فلریش کېږي د وخت سره سره. ښه، نو مطلب دا دی چې مینوال به په تمه وي چې یاره د اجاز رحیم اجاز نه څه واورو، او هغوی لږ انټر داسې نه چې زموږ دا خبرې هغوی چېرته بور نه کړي، د دې خبرې به هم غټ خیال ساتو. بلکل سر. ښه جي، نو تاسو خپل داسې کلام راته ووایه چې تاسو مخکې په سوشل میډیا باندې نه یو ویلی، دا قدغن دی په تا باندې. یو غزل به درته خپل ووایم چې د هر چا په زړګي کې بس ارمان جوړېدل ګران دي. د هر چا په زړګي کې بس ارمان جوړېدل ګران دي. ډېر ښه. جانان ویل اسان دي خو جانان جوړېدل ګران دي. واه واه واه، ډېر ښه یار، زبردست. د هر چا په زړګي کې بس ارمان جوړېدل ګران دي، جانان ویل اسان دي خو جانان جوړېدل ګران دي. چې زه په تا مین یم او ته په ما مینه، چې زه په تا مین یم او ته په ما مینه، جانانه بیا زمونږ خو رقیبان جوړېدل ګران دي. واه واه واه، ډېر ښه. ظاهره ده په نوم باندې چې ټول مونږ انسانان یو، ظاهره ده په نوم باندې چې ټول مونږ انسانان یو، خو اصل کې کردار باندې انسان جوړېدل ګران دي. واه واه، ډېر ښه. مننه. په خوله خو هر سړی وایي چې ښه کلک مسلمان یم، په خوله خو هر سړی وایي چې ښه کلک مسلمان یم، خو زړه نه بیا په صدق مسلمان جوړېدل ګران دي. واه واه، ډېر ښه. مننه. په خوله خو هر سړی وایي چې ښه کلک مسلمان یم، خو زړه نه بیا په صدق مسلمان جوړېدل ګران دي. اجازه په نن وخت کې د خو تمه چانه مه کړه، اجازه په نن وخت کې د خو تمه چانه مه کړه، دردمن به دې هر څوک کړي خو درمان جوړېدل ګران دي. ښه، ډېر ښه. نه، نو مطلب دا دی چې په دې د آخري شعر چې کوم دی نو دا دې کې لږه مایوسي ده د دې خلکو نه، یا د دې خپل سماج نه، یا د دې خپلې معاشرې نه، نو دې باندې لږ څه ووایه. سرجي زه خو برته درم نږدې کې خو ظاهره خبر دی چې مطلب په نن دا نن چې کوم وخت دی نو اتباع لکه دا هم ستا ارمان دی
کنه لکه ستا په زړه کې یو ارمان جوړ شو څنګه چې دا خپلو شعرونو کې ووایي بالکل سر چېرې کاش دا خلک داسې نه وي بالکل دا څه چې مطلب دا ده چې داسې اخره کې هغه مایوسه شي انسان د چا نه که کنه اوس مونږ دې حالاتو ته وګورو نه اوس چې د کم حالات روان دي نو ظاهره خبره ده چې د خو تمه خو مطلب څوک په چا باندې ډاډه اعتبار نشي کولی صحیح ده مطلب درد تاله هر څوک درکولی شي خو درمان د درد ستا څوک درمان نشي جوړېدی په نن وخت ښه نو بل یوه خبره دا ده چې مطلب شعرونه شاعران هم د الله تعالی فضل دی ډېر زیات دي او مطلب داسې څه د شاعر ته په ګوته کولی شي چې ستا په شخصیت چې کوم دی نو ډېر زیات اثرات دي زما خو مخکینو شاعرانو کې چې درته زه یم کم چې دې دنیا نه تېر شوي دي نو هغه مرحوم غني خان بابا چې د هغه شاعرانو ډېر زیات متاثر دی خاص وجه څه ده چې د غني خان د شاعرانو هغه په شاعرۍ کې فلسفي سیوا ده فلسفي مین وجه دا رسېږي چې شعر هم هغې چې په هغې باندې عام انسان ډاریکې پوه نه شي لکه اوس زه یو شعر وم په هغې باندې یو کس ډاریکې پوه شي دا خو بس یو خبره غونته کې شوه غني خان شاعري هم داسې و چې مثال کې په هغې باندې به مطلب هغې باندې اوس هم خلک داسې لکه مطلب دا ده چې ستا دا کم سماج دی ستا دا کم خلک دی د دوی لیول ډېر لاندې او دته ښه شاعر میلاو شي نو د دوی دا سطح چې کم دی دا راوچته کړي بالکل سر نو لکه غني خان هم په دغه شاعرانو کې یو شاعر دی بالکل سر او چې د هغه په شعرونو باندې اوس هم خلک چې کم دی پوهېږي نه بلکې هغه د خپل وخت نه ډېر مخکې پیدا شوی شاعر دی او په کار دا ده د ځوان کول چې کم دی که نه چې په کار ده چې دا د غني خان چې کم دی نو فالوورز جوړ شي نو دی به چې کم دی نو ډېر مخکې لاړ شي ایجاز صاحب لکه یو شاعري چې کله یو شاعر کوي که نه نو یو داسې وي که نه چې هغه داسې کسبي غونته شاعري لکه مطلب دا ده چې په زور خیالونه راولي کینی کوشش کوي او لکه داسې ښه پوره چې کم دی نو مطلب ارقریزي کوي نو دغه ارقریزي که په نثر کې وشي خو خیر دی خو په شاعرۍ کې چې کم دی نو زما په خیال د هغې سره چې کم دی نو دغه نه خوري سمون نه خوري خو ستاسو څه خیال دی چې کله تاسو راوپارېږئ شاعري کوئ او که نه د زور شاعري کوئ نه سر چې زه خو چې کله خیال کاپي راوالم په موبایل کې دا ډېره ښه خبره ده یا ډایرکټي شروع کړم او بس دا خیالونه په زور راوالم او لکه چې مطلب ولیکې نو هغې نه بعد خو بیا خو خامخا ته سوچ چې دې له اوس بل نه وړم خو چې اوس مثال کې تو هغه کاپي دې راغېستې ته چې نن به زه خامخا غزل لیکم او نن به بس هغه سوچ کې او سوچ کې په دې کې یو بل خبره ده چې دماغ ولم زور ډېر زیات او کم چې هغه خیال راشي په خپله باندې نو دغه نو ماته یو شعر رایاد شو د اصل شاعري چې کم ده نو هغه د احمد شاعري ده لکه په انسان باندې دا نازله شي لکه د یو شعر دی وایي د احمد کیفیت داسې وي صابره د احمد کیفیت داسې وي صابره لکه خیجي په سړي چې د نبیره نو بس دا شعر په خپله چې کم دی نو دغه د خپل وضاحت په خپله کوي نو اصل شاعري چې کم دی نو د احمد شاعري د غني خان بم د احمد شاعري کوله هغه به د زور شاعري نه کوله په کلونو به چې کم دی نو هغه څیزونه نه لیکله خو چې کله به مطلب دا دی هغه ته احمد کېدو نو هغه به شاعري دغه شان دی د رحمان بابا شاعري هم چې کم دی د احمد شاعري ده خو په نن سبا دور کې چې کم دی نو خلک په زور باندې چې کم دی نو شاعري راولي لکه مطلب دا دی چې ما غونده شاعران ښه نو په اخره کې تاسو چې کم دی نو مینهوالو ته یو شعر به ووایئ او بیا به د هغوی نه واخلو زه به درته د غزل یو څو شعرونه خپل غزل چې په ویر ماتم کې لوی شو مونږ خندا نه پېژنو په ویر ماتم کې لوی شو مونږ خندا نه پېژنو دنیا یو څو خواړه مونږ دنیا نه پېژنو په ویر ماتم کې لوی شو مونږ خندا نه پېژنو دنیا یو څو خواړه مونږ دنیا نه پېژنو په څه خبرو باندې مونږ مولا پېژنو خو په څه خبرو باندې مونږ مولا پېژنو خو په څه خبرو کې بیا مونږ مولا نه پېژنو په خوله مو مهر لګي زمونږ د حق په وینا په خوله مو مهر لګي زمونږ د حق په وینا مونږ په دوکو اموخته مونږ رښتیا نه پېژنو واه ډېر ښه دغه یو څو شعرونو د غزل چې ډېر ښه اجاز رحیم اجاز تاسو ډېره زیاته مننه د وخت راکولو او په دې خبره باندې به واخلو د مینهوالو نه اجازت مینهوالو ښاد او آباد اوسئ د الله په امان